أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. دا د سورت بقره 201 نمبر آیت مبارکه صحیحه تلاوت شوا. او کالذی او آیاتا ندل دله کالذی پشان دا اغا کسو مر علی قریتن چې تیر شو په یو کلی باندې وهي خاویة على عروشها او هغه پریوته او پچتونو خپلو باندې. قال اولو اغا انا یحیی هذه الله پس طریقہ بارا جندی کی دلر اللہ بعد موتها پسو د مرگو د دینا. فاماته الله پس مړو ساتو اغلر الله 100 عام سل کالا ثم بعثه بیرا پرتکا. قال او فرمایل الله کم لبستا سمر وخو د تیر کړو. قال اویلغو لبست یوما او بعض یوم وقت تیر کو مای ورځو او بعض یوم یا صحیحا د ورځې. قال او فرمایل الله بل لبستا 100 عام بلکې تا وخت تیر کړي سل کالا. فانظروا الى طعامك نو ګورا خوراک خپل وشرابك او ساک خپلتا لم يتسنى چن دے خراب شوه. وانظروا الى حمارك او ګورا استا خرتا چت په دلیل ونیسه. ولنجعلك آیه للناس او د دې لپاره چې تا مونږ ګرځو نخا د خلقو د فارا. وانظروا الى العظام او وګورا ډکوتا کای پانون شذها چې څنګه خوځو مونږ اغیلرا. ثم نکسوها لحما بیا غوندو مونږ اغه تغوخه. فلما تبين له پس هر کلا چې خخ کارش اغتا دا حالو. قال اویلغو عالم زپوهیگم ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. دی آیت کې دویمه واقعه ده او دا اصحاب الرشد والو د پارا مثال دی. د دې آیت د مخک سره ربط او مناسبت داره. مخکی د الله تصرف په ژوند کولو او مړ کولو کې هغه ذکر شو. وسو دی آیت کې عملی ژوند کولو او مړ کول هغه بیان یې. دویم نمبر ربط مخکی د توحید او د ربوبیت او عقیده وا
وسو بل عقیده د باس بعد الموت هغه ذکر کړي